الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام رستا قرآن عظیم شان الهی رستا نړیوال پیغام انقلابی کتاب. قرآن کریم د الله تعالی رستا نړیوال پیغام دی. د ټول بشریت د لارښوونې لپاره رالیږلی دی. قرآن فرمایي هدی للناس. قرآن د ټولو ملتونو لارښود دی. واضح او آسانه کتاب. تر ټولو د مخه د هغه پیغمبر زړه ته راکوز سو چې لیک او لوست یې نه و کړی او هغه قوم ته لیږل شوی و چې هغه امي و. قرآن هم دې مطلب ته د اشارې په طرز کې فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا. الله هغه ذات ده چې په امي بې سواده قوم کې خپل پیغمبر مبعوث کړ. همدغه امي قوم په قرآن پوه سه، ایمان یې پرې راوړ او خپل ځان ته د لارښود په توګه غوره کړل. له خپل پلار نه ورپاتې دین، مذهب، دود، دستور، افکار، اخلاق، فردي او اجتماعي سلوک او په همدې توګه هر یو زول رسم و رواج یې پرېښود. خپل هر څه د قرآن په قالب کې واچول. نه یوازې دا چې په خپل کور، کلي او ټولنه کې تطبیق کړل، د دې لپاره یې ملا وتړله چې د قرآن بیرغ له شرقه تر غربه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورپوي. د نړۍ له سترو ځواکونو سره یې ډغرې ووهلې او انسان یې د انسانانو د اسارت او غلامۍ څخه آزاد کړ. د ظلم ټغر یې ټول کړ او په نړۍ کې عدالت قائم کړ. دوی داسې سترو کارونو ته ملا وتړله چې په تاریخ کې ساری نه لري. دا د مهاجرینو یو وړوکی ټولګی و، له خپل کور او کلي نه شړل شوي. لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې د حجاز مکه د دوی په لاس فتحه سوه. د روم و فارس، د ایران او د اروپا د مغرورو واکمنانو ماڼۍ هم تصرف کړي او په خپلو سترګو یې د کسرا او قیصر په ماڼیو د اسلام بیرغ ورپاوه. الله تعالی ورته توفیق ورکړ چې له شرقه تر غربه د نړۍ ګوټ ګوټ کې د قرآن بیرغ ورپوي. د دوی د دې بریاو عامل څه و؟ له دې سره څه شی و چې نورو ملتونو نه درلوده؟ همغه عظیم شانه کتاب د دې د بریا، عزت، سرلوړۍ او په ټولو دښمنانو د غلبې اساسي عامل. همدغه عظیم کتاب له یو جاهل او ناپوه قوم نه داسې سرلوړی او فاتح ملت جوړ کړل چې د ټولې نړۍ قیادت یې په لاس کې پرېوت. همغه په فکري، اخلاقي لحاظ او هم سیاسي او نظامي لحاظ نه هم د ملتونو سرداري او مشري ورته وسپارل سوه. د مدینې کوچنی کلی د داسې ستر ملک په پایتخت او پلازمینې بدل شو چې له هند نه تر مراکش او له اسپانیې نه تر یمن پورې وغځېدلی و. دومره ستر دولت ورڅخه جوړ شو چې د پرون ورځې د روم او فارس دوه امپراتورۍ، دوه ولایتونه وګرځېدل. دا همغه قوم و چې په قرآن د ایمان نه دمخه د بوتانو عبادت کاو. لوڼې به یې ژوندۍ ښخولې. په داخلي خونړیو جګړو کې غرق و. انسانان به یې خرڅول او رومیان او فارسیان به دلته د غلامانو د اخیستلو لپاره راتلل. لوټ تالان شوکې د دې قوم سر و کال کارو. هر څوک په دې پوهېږي چې له پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره نه پوځ و، نه وسایل و، نه لښکر وې، نه مال او دولت و، نه قومي او اجتماعي نفوذ. له هغه سره یوازې د الله عظیم شان پیغام قرآن عظیم شانو. هغه مبارک خو هم دوست او هم دښمن ته، هم موافق او هم مخالف ته، هم عرب او هم عجم ته، هم مشرک، بودپال او اهل کتاب ته یوازې قرآن وړاندې کړل. اصحابو کرامو په قرآن اکتفا کوله. په دغه عظیم شان پیغام پوهېدل او په هغې عمل ته ملا تړلې وه. د هغه حرف به یې د زړه په غوږونو اورېده او سم د لاسه به یې عمل پرې کاوه. کله چې د قرآن کریم دغه آیات واورېده هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هغه ذات ده چې خپل استازی له حق دین او حق پیغام سره ولېږه تر څو په ټولو ملتونو باندې، په ټولو دینونو باندې دغه دین غالب کړي، اگر که کافران پرې خفه کېږي. نه یوازې دا چې په دې آیات ایمان راول
او نه به یوازې یو بل ته تلاوت کاوه. په دې کلک باور درلودو چې الله تعالی په دغه الله تعالی به دغه دین د ځمکې په سر غالبوي. د دین د غلبې لپاره ټینګه ملا وتړله او د هر هغه ځواک په ضد یې تورې لیټې کې راوویستلې چې د دین د غلبې په وړاندې به خنډ کېدلو. او کله چې دا آیات کریمه واورېده وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. د دې آیات په اورېدو سره د نړۍ د مستضعفینو مظلومانو ژغورنه خپله فریضه وګڼله. له روم او فارس سره وجنګېدل، له مدینې تر هند او اسپانیا پورې په اوښانو سپاره ولاړل. لوی ځمکه د دوی په وینو سره شوه. کوم کسان چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په لاس روزل سوي ډېر لږ له شهادت نه پرته په عادي مرګ وفات شوي او د جنګ له ډګره پرته خپله روح الله ته تسلیم کړې وه. همغه قرآن زموږ مخې ته پروت ده. له مؤمنانو سره د الله تعالی همغه وعدې دي چې له اصحابو کرامو سره وي. زموږ دیني مسؤلیتونه همغه دي چې د اصحابو کرامو. نه قرآن بدل شوی او نه د الله وعدې او نه د مؤمنانو فرائض او مسؤلیتونه او وجایب. اوس هم همغه کار کېدی سي چې د نبوت په دور کې چې کوم کار سر ته رسېده او کوم کار کېده. الله تعالی دې زموږ سترګې د قرآن په غلبې سره یخې کړي چې د قرآن په رڼا سره د نړۍ ملتونه له تورو تیانو نه د رڼا په طرف راوځي. زه په ټولو داعیانو غږ کوم چې د قرآن رڼا راواخلي او د نړۍ په ملتونو کې خپاره سي. د نړۍ ملتونه له تیارو نه، له جهل نه، له شرک نه، له بېانصافۍ نه راوباسي. د هغې ورځې د راتلو په هیله چې امت دا کلام په لاس کې واخلي او د نړۍ په ملتونو کې خپاره سي او تورې تیارې له منځه یوسي. وما ذلك على الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.